د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یونما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په متفقه توګه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوي. د دې پریکړې له مخې د یونما اوسنی ماموریت بعد د 2020 کال د جون تر 18 پورې دوام وکړي او د دې ادارې اساسي مسؤلیتونه به په خپل ځان پاتې وي. دا پریکړه د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له لوري په اتفاق توصیف شوه. د یونما مهم مسؤلیتونه به لا هم دوام ولري چې پکې د نړیوالو مرستو همغږي کول، د سیاسي تعامل ملاتړ، د بشري حقوقو څارنه او د بشري مرستو اسانتیا برابرول شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر فوکانګ د دې پریکړې هرکلی وکړه او ویلي چې دغه پریکړه د یونما مهمې دندې ساتي او پیاوړې کوي او په اړتیا سره ځینې زاړه موارد هم ساده کوي. هغه د ترهګرۍ پر ضد د ګډې همکارۍ او د سیمې د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ. د یونما د ماموریت غځېدل په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې لا هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه له یوه سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو له مخې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د مالی سرچینو د کمښت له امله مرستندویه بنسټونه اړ شوي چې د خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونه او د ساتنې اړوند مهم پروګرامونه محدود کړي. او بلخوا د یونما د ماموریت تمدید به په داسې وخت کې شوی چې د بشري حقوقو په اړه په ځانګړي ډول د ښځو او د نجونو پر وضعیت نړیوالې اندېښنې دوام لري. له 2021 کال راهیسې افغان ښځې د زده کړو، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون له پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمانونه څو ځله د اساسي حقوقو د ازادیو د بیرته ورکړې غوښتنه کړې دی. دغه وروستی راپور چې د یونما په اړه نشر شوی دی، یعنی یونما نور یو کال نور هم وخت لري چې په افغانستان کې کوم کومکي کارونه چې دی کوو دوی هم کولی شي چې تر 2020 کال پورې دغه کومکونو ته دوام ورکړي. نو دغه وروستی راپور نشر شو، ما غوښتل تاسو دپاره هم ورسومه. دا فقط عامه پوهاوی دی چې تاسو فقط دا معلومات ته لاره پیدا کړي، ځکه زیاتره افغانان دي په لیکو لوست باندې نه پوهېږي، نو دغسې هر راپورونو څخه نه خبرېږي. ما غوښتل چې دغه یو ویډیو درته جوړ کړم او تاسو د دغې خبر څخه باخبر شئ. نور په خدای وسپارمه، ژوندي اوسئ. که چېرته ویډیو مو خوښ شوی اوسي د نورو دوستانو او فامیلونو سره شریک کړئ، او که چېرته زما صفحې ته نوی راغلی نو زما صفحه لایک کړه او د نورو دوستانو سره زما ویډیوګانې شریک او لایک کمنټ مو هیر نشي. بیا هم مننه، ژوندي اوسئ، په الله مو سپارم. تر بل ویډیو پورې، سلام علیکم.